د قرآن کریم آیت دی چې وخلق الانسان ضعیفا، الله تعالی انسان کمزوری یا ضعیف پیدا کړی دی. ځینې خلک فکر کوي چې دا ضعف د انسان په تاوان دی، برعکس دا کمزوری او ضعف د انسان په ګټه دی. ځکه که انسان پیاوړی پیدا کړل شوی وای نو الله تعالی ته به یې اړتیا نه وه، د به پخپله په خپل ځان باندې دوزخ لازمي کوو. داسې کارونه به یې کول چې ځان ته به یې په زوره جنت له لاسه ورکوو او دوزخ به یې ګټو. دغه کمزوري د انسان باندې د الله تعالی کرم، فضل او احسان دی چې انسان یې ضعیفه پیدا کړی، ځکه ځان ته یې احتیاج کړی. کله چې انسان له الله تعالی بې پروا شي، لاړ شي او له اصلي لارې بې لارې شي، الله تعالی پرې یوه ستونزه نازل کړي چې دا بیرته الله تعالی ته رجوع کړي. دغه کمزوري د انسان په ګټه ده. الله تعالی خوښوي چې ته هغه ته بیرته رجوع وکړې، راستون شي، ځکه الله تعالی ستا مرستندوی دی، ستا تدبیر او هر ټولې چارې الله تعالی درته تنظیموي او ستا په خیر باندې تنظیموي. انسان له دې دیوال هاخوا نه پوهېږي چې څه دی، له دې غره هاخوا نه پوهېږي چې څه دي، خو الله تعالی پوهېږي چې هلته څه دي. ته ځینې شیونه ځان دپاره ټاکې چې ستا په تاوان وي، خو الله تعالی پوهېږي په هغه څه کې چې ته فکر کوې چې ګټه دي، ته تاوان دی پکې، او ستا د ښېګڼې دپاره الله تعالی تا له هغه بچ کوي. موقت ډول باندې ته فکر کوې چې دا خو ما سره سم کار ونه شو، ځکه ما یو څه غوښتل الله تعالی را نه کړل. کمبخته انسانه، دغه ستا په ګټه نه و. که ستا په ګټه وای الله تعالی دومره خزانې، دومره لوی ځمکه، اسمان او هر څه لري، څه به کم شي چې تا ته یو څه درکړي. خو ته باید په دې باندې یقین وساتې، د یقین کچه دې لوړه کړي چې الله تعالی ستا په خیر باندې فکر کوي. که الله تعالی دا ستا د بدن نظام، دا ستا د بدن کنټرول تا ته درکړی وی، ته به دې بدن کې کوم غړي ته رسېدلی وی چې کنټرول یې کړي. 40 ساعتو کې څو وارې به دې دا قلب هم کړی وی، د ګردې، د اعصابو، د مغزو، د ثانیو د څومې برخې هغه فعالیت چې دی اتومات کوي، حساس حالت کې غبرګون ښیي، څنګه به دې کنټرول کړی وو. خو دا هر څه الله تعالی دا ټول نظام ستا په ګټه څرخوي، خو ته پرې یقین نه ساتي. الله تعالی سره د محبت د لارې جنت وګټئ، نه دا چې ترې وډارېږئ، یوازې ډار باندې جنت مه ګټئ، مینه ورسره وکړئ. بهترین عبادت هغه دی چې د مینې په بنسټ وشي. ډار یوه برخه ده د الله تعالی نه، باید وډارېږو، خو خبره دا ده چې الله تعالی سره باید مینه وکړو او دغه مینه باید موږ جنت ته بوځي. هغه ځای چې تر ټولو لوی نعمت پکې د الله تعالی دیدار دی. جنتیانو ته به وویل شي چې ټول نعمتونه درکړل شو، بل څه غواړئ؟ جنتیان به ورته ووایي چې یوازې د الله تعالی دیدار غواړو. الله تعالی به حجاب لري کې او خپل خاص بندګانو ته به ځان وښیي. تر دې لوی نعمت بل شته. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.